په پاکستان کې د سیاسي ناندرو په دوام کې د پاکستان د علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یوې غونډه کې د پاکستان د حکومت پر پالیسیو په نیوکې سره ویلي دا ډیره جالبه ده چې له افغانستان یو انار هم پاکستان ته نشي وړل کېدی خو په خبره یې د پاکستان حکومت وایي چې ترهګر له افغانستان ورځي. अपने मुल्क के पॉलिसी साज लोगों से हर शहरी पूछना चाहता है कि जाहिर शाह से लेकर आज के अमारत इस्लामिया तक क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते. هر پاکستانی دا پوښتنه لري چې د ظاهر شاه له وخته بیا تر اوسنیو طالبان ولې پاکستان له افغانستان سره جوړ نشي راتلی. بیلابیل خلک د کمونستانو، جهادیانو، طالبانو او نور حکومتونه راغلل او لاړل خو بیا هم ولې د پاکستان پالیسۍ د افغانستان پر وړاندې ناکامه ده. که ترهګر له افغانستان څخه راځي خو مخه یې ونیسئ ویې وژنئ. جالبه ده چې د افغانستان یو انار د پاکستان لوري ته نشي راتلی، ساړه او ګرم نشي راتلی او ترهګر راتلی شي. उन्होंने तो आपसे कोई एहतजाज नहीं किया. अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता. अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता. अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता. और दहशतगर्द आ रहे हैं. په همدې حال کې مولانا فضل الرحمن د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. نوموړي ویلي چې د حکومت بریالۍ پالیسۍ پایله دا ده چې له افغانستان او هند سره جګړه روانه ده خو چین او ایران خوشحاله نه دی. और हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी कामयाब खारजा पॉलिसी, मकबूल तरीन खारजा पॉलिसी कि इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग. دا ده زموږ د واکمنانو بریالۍ بهرنۍ پالیسۍ. چین هم ناراضه ده، ایران هم ناراضه ده، له هند سره هم جګړه، له افغانستان سره هم جګړه او بیا وایي چې مونږ د پاکستان جګړه کوو. تاسو خو د پاکستان بیړۍ غرق کړه. हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का. نوموړي همدارنګه ویلي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني او بې ثباتي هم د پاکستان د داخلي ناسمو پالیسیو پایله ده او اوس د یادو ناسمو پالیسیو له امله بریدونه تر اسلام آباد رسیدلي دي. एक जनरल आता है कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं, दूसरा जनरल आता है कहते हैं लड़ना है. वो बाबा पॉलिसी मुल्क की होती है, एक तरह से चलती है. तो कल कोई और जनरल आएगा तो उसके बाद फिर पॉलिसी और बदल जाएगी. یو جنرال وایي خبرې اترې باید وشي، بل وایي جګړه باید وشي. حکومت خوشتنه پریکړې جنرالان کوي. زموږ د سیمې خلک داسې احساس کوي لکه دا چې دا پاکستان نه وي. د دې اغیزې تر اسلام آباد رسیدلي. دلته خو د جومات دننه لمونځ کوونکي هم په عذاب کې دي. دا معنا لري چې حکومت نشته. تر کومه به خلک د ښکلو الفاظو او جملو په وسیله تیر باسي. तो इसका माना यह है कि बस कोई हुकूमत नहीं. مولانا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په شریکولو سره زیاته کړې. د پاکستان خلک او پیسې بهر ته روانې دي او په خبره یې چې د ایران، هند، چین او افغانستان څخه د پاکستان اقتصاد کمزوری دی.